ملګرو اخیر کار هغه وشوه کنه د سنه چې یریدو خلک را پاسېدلی دي ګلداد خان چې کم دی هغه په کاڼو باندې ولي دا ویډیو چې کم دی هغه تاسو کته په پیله کم چې خلک دي او ګلداد خان روان دي خلک پسې مختلف قسمه چغې وي خو زه به تاسو سره داسې شریکه کم چې آیا واقعي دا د ریحان زیب د وجې نه په دې پسې خلک چغې وي دا ویډیو چې کم ده هغه په سوشل میډیا او خاص طور په ټیک ټاک باندې ډیره زیاته وایرل ده خلک یې شیر کوي او وایي چې آیا که کم ځای ته هم دا درتله نو په کاڼو باندې ولې دغسې اوازونه پسې کوي د دې کوم حقیقت چې دی هغه څه دی لکه کله چې هم ریحان زیب هغه شهید کړی شو نو د باجوړ کم ولس چې و هغو ډایرک الزام چې کم دی په ګلداد خان ورسره کم ګلزفر چې دی په دیو باندې لګاو او ویلې چې آیا د دیو مخالف هغه ولاړو نو وایي ځکه دا هغه شهید کړی شو د هغې نه پس چې کم دی اوس دا ویډیو هغه شیر کېږي په یو څو ورځو کې لکه که تاسو ګورئ باجوړ کې اوس وټونه چې دي هغې دپاره تیاری چې دی روان دی په 22 اپریل باندې هلته به وټونه کېږي نو اوس خلک دا ویډیو شیر کوي حالانکې دا داسې نه ده دا ویډیو چې کم ده هغه داسې زړه ویډیو ده مخکې چېرته دا ویډیو هغه ریکارډ شوې ده خو اوس دا پته نه لګي چې آیا کم د 9 مې په واقعاتو کې شوې ده یا د هغې نه مخکې شوې ده دا معلومات چې کم دی هغه پوره نشته خو کومه ویډیو اوس شیر کېږي نو د دې دا حقیقت نه دی چې آیا باجوړ کم خلک چې دی راپاڅېدلي دي یا یې په دې باندې ګزارۍ کړې دي یا یې په کاڼو ایشتی دی د دې دارنګې حقیقت هغه نه دی دا ویډیو چې کم ده هغه زړه ده نو کم دغه معلومات چې ما چې دا تاسو خبر کم چې دا ویډیو زړه ده او نوې نه ده نو تاسو هغې ما خبر کړئ نو امید لرم ویډیو به خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د راسي نورو ویډیوګانو دپاره